عزیزانو زه ولې دوست شم ستا د کلي ستا د وطن ستا د قوم ستا عزیز ستا تربور خو ما قرآن ویلی دی نو زه سپک شم او چا سره چې دولت دی او پیسې دي عام معزز شو نو معزز هغه څوک دی چې چا قرآن ویلی دی او کنه معزز هغه څوک دی چې چا سر پیسې او دولت ګټلی دی تاسو په ایمان که یو وعده را سره کوئ اوس په دې ټکي دې ټولو ته وایم دا پنځه واړه ناست دي په دې ټکي او اوس یې کښېنوم تاسو سړي به بلا مقابله پاس شي اوس یې کښېنوم په دې لوډ سپیکر به اعلان وکړي خو دا ووایئ چې دا دوی ته مونږ سپک ځکه ګورو چې دوی قرآن ویلی دوی ته مونږ سپک ځکه ګورو چې دوی حدیث ویلی دي دوی ته مونږ سپک ځکه ګورو چې دوی فقه د امام ابو حنیفه ویلی ده دا ځکه مونږ ته سپک ښکاري نو دوی به کښېنم آینده به پرې نه جنازې کوئ نه به پې مړي خښوئ نه به پې نکاحونه تړئ یا به د دلي نه پنډتان راولئ یا به د امبرسر نه سیکان راولئ په مونږ به نه کوي دیخوا وګوره څه وخت کې چې مرداره تیکه شي زامن او وروڼه او قوم قبیله درنه ټول بیزاره شي نو هغه وخت کې خو ما ته اواز وکړې چې هله دا څښه تیکه اوس پاکه کړه ته خو په حجره کې چې کوم خانان ناست دي یا عبدالرحمن خان ناست دی هغه ته خو وایي چې راشه دا مړی ولمبه وایي رحمان الله خان ته وایه وایه راشه دا مړی لږ ولمبه وه دې اوټ درکړی او تاله دې مړي له په ایمان یې وایه درته به ولمبئ نه نه ټول وایي ستاسو پلاران چې مړ شي دا کینډیډیټان به ولمبئ دا ستا د ملک چې کوم وزیران پاتې شوي دي دا به ولمبئ دا مرداره تیکه خو دله زه پاکه کړم زه نه سړی شمه چې ستا په هغه وخت کې په کار راځم چې څه وخت کې درنه ټول بیزار شي که خپل زوی ته یې ووایم وله نږدې نه راځي بیا چې جنازه دې کېږدم نو اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه واجعل قبره روضة من رياض الجنة خدای قبر د جنت د باغچو نه یو باغچه جوړه کې دا الفاظ دې په قبر زویما او کدا الفاظ دې په قبر دغه وای خبره کو نو لږ په دې ګریوان کې سوچ وکئ لږ فکر وکئ بیا تاسو راشئ چې ملا خرڅ شوی دی ملیان هم خرڅ شو د دې 400 ما سره په حج کې ملګري زه بیمارم مدینه منوره کې نو لارۍ کې نشم راتلی په 100 روپۍ موټر وکړو
نو د چارسدې خانانو ما ته وویل چې پیسې در سره ډېرې دي ما سره خو پیسې ستاسو پیسې دي نو ویل زمونږ څه دي مال خو ستاسو نکاحونه مې تړلي ستاسو جنازې مې کړي ستاسو مړي مې لمبولي دغه پیسې دي را سره نور خو نه ماله د روس نه راځي نه د امریکې نه راځي نه د چین نه راځي نه د امریکا تاسو خیال راغی ما سره خو ستاسو د مړو ژوندو پیسې تاسو په دې ثوابۍ کې یو ملا خولی شي چې خرڅ شوی کوم یو خرڅ ته دي او یا قرآن خوري یا را پاسم قرآن درته خوري خرڅ خو هغه څوک دي چې چا زرګونه جیره بزمکه ده خرڅ خو هغه څوک دي چې د چا په اسلام آباد کې پلاټونه دي خرڅ خو هغه څوک دي چې د چا په ډیفنس کالوني یونیورسټۍ کې بنګلې دي خرڅ خو هغه څوک دي چې څوک د 12 لاک په تجارو کې ګرځي مونږ خرڅ مونږ په تاسو خرڅ یو ستاسو د مړو ژوندو خیراتونو دغه مردارو کې اختوي په دې خرڅ یو نور خو خرڅ نه یو الحمدلله بیا د جمعیت العلماء اسلام ایمان مو کتو چې په بازار کې منډۍ د ممبرانو لګېدلې وه د پنجاب د غویانو په شان خرڅېده او د جمعیت ممبران په سړکو ګرځېده او څوک نږدې نه شو ورتلی چې عالمان یې نه خرڅېږي او چې علما نه تاسو به وایئ چې مفتی محمود خرڅ شوی دا به وایئ چې فضل الرحمن خرڅ دی دا به وایئ چې بجلیګر مولا خرڅ دی که زما تصدیق د خپل ثوابه د وزیرانو نه وکړي دلته درې څلور وزیران ستاسو زمونږ په پېښور کې پاتې شوي دي یو خان عبدالرازق خان هغه سپوږمۍ غوندې ښایسته چې دی یو مستان خان یو پکې لا بل مو قرآن ولا ورکے چې تاسو د بوټو سے په وخت کې یا د ضیا په وخت کې یا اوس د آفتاب شرپاو په وخت کې تاسو بجلیګر مولا د چا وزیر په دفتر کې لیدلی دی یا بجلیګر مولا چا وزیر ته د کار ویلی دی بجلیګر مولا تجارت کوي روټۍ ګټي توکړی برید ګرځي د چا دغه خزې پروام نه لري تاسو خیال راغی دا خانان او نوابان او دا اربابان قسم په خدای چې زه پې پوزه نه پاکوم پوزه تاسو غلام قوم یې او غلام ذهنیت هم دی په 240 کاله کې تاسو تصور د ازادۍ ونه کو همغسې غلامان یې خان او معتبر او نواب ته ټینګېدی نه شي ما بیړي غرکشي ستا مړي سره 10 میله مزل وکړم او دعا داسې کړم یا الله یا الله ته واړه جنت ورکړي ملا ته هم زم خوله دی د مرګ په ناره ټپه شه ته واړه جنت ته دی چې دې ځن طلاق را ورکړه نو مونږ به کم خوازو کل بل خو اته جنت دی نو اته جنت دی دله ورکه اوس مونږ به کم خوازو نو مونږ خدا کوو یا الله او دا معتبر چې ستا حجرې ته ستا د مړي دوا ته راشي نو څه چل کوي
داسې کوي که نه کوي؟ نو پوس پرې کړو تاسو په 40 کاله کې دا قوم ونه پېژند، په 40 کاله کې مو نه پېژند. واورئ خبره د نیشنل پارټۍ ده، ما سره به نیشنل والا خبرې کوئ، نیشنل والا پیپل او مسلم لیگ وغیره چې دي هغه ټیک دي په خپل ځای هر څه چې دي، خبره د نیشنل او زما ده چې په هغه وخت کې زه تا ته سړی ښکارېدم چې زما د استاذ الاستاذ نه ستا باچا خان تلو په دیوبند کې به سیاست زده کولو. باچا خان سیاست د چا نه زده کړی؟ د شیخ الهند نه. دا د اورېدو خبرې نه دي. په دلی کې د شیخ الهند سیمینار په سن 84 کې زم دلی ته تللی، باچا خانم و ولی خانم و نو مقالې اورولې کېدې، نو ما نه مخکې د باچا خان مقاله وه، باچا خان مقاله واوروله چې د شیخ الهند مونږه 3 سپایانو په صوبه سرحد کې 3 سپایان، یو د تورنزو حاجي صاحب و، یو د سخاکوټ میاں زیرګل صاحب و، او یو باچا خان وی چې زه ومه. مونږ به د شیخ الهند په هدایاتو باندې په صوبه سرحد کې د پیرنګي خلاف کار کول. نو د باچا خان استاد څوک شو؟ او ملاو کنو؟ نو ستا خو بنیاد د ملا نه لګېدلی، ته څنګه یې چې دا ملا پکې راچا کړې؟ داسې د جامو نه بار شي، خدای دې خوار که په خبره نه پوهېږي. سوډا واټر بوتلې خو چې سر مې در نه لرې کو ټک چې لاندې ګورې پکې هېڅ نشته. په خبره سوچ کوه، خوند پې وهه،